سلام ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ وروغ بیاست. ملګرو نن د پی بي پروګرام درته تشریح کوم. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. انشاءالله ډېر ښه پروګرام دی. نو د پی بي پروګرام د سره تشریح کوم، دا د هغه ملګرو دپاره چې زموږ ګروپ ته اوس نوي راغلي دي یا زموږ په کانال کې دي. نو دا ویډیو مې د هغه ملګرو دپاره کوم چې تر اوسه پورې د انویټ د مولد سره تعلق رابطه نه وي. نو د هغو دپاره به لږ ویډیو جوړوم او چې د دوی سر ورسره خلاص شي. نو په ګروپ په کانال کې په لیکلې بڼه هم ورته نشروو او په صوتي کې هم ورته نشروو او ویډیو هم کوچنۍ ویډیو ورته جوړوو. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ او که چیرې تاسې یوټیوب لرئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ احمدي انویټ په نامه باندې، او زموږ سره په ګروپو په کانال کې شرکت وکړئ. نو زموږ چینل په دې باندې تاسې سبسکرایب کړئ. که چیرې موږ ویډیو جوړه کړو هر ملګري د غوښتنې لپاره یا خپل پروګرام جوړ کړو، نو هغه ویډیو موږ په یوټیوب کې نشروو، یا په کانال کې نشروو، بیا په واتساپ کې نشروو. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله ډېر څه به ځینې زده کړئ. نو ویډیو کوو د پی بي 00 پروګرام، د پی بي 01 او د پی بي 02 او د پی بي 03 او د پی بي 04 او د پی بي 05 او د پی بي 06. بس دومره ویډیو کو، هغه د ملګرو دپاره، د هغه ملګرو دپاره چې موږ تاسې وطنوال وي، موږ تاسې د ګروپ انډیوالان وي او تر اوسه د انویټ د مولد سره شناخت تعلق رابطه نه وي. نو تاسې زموږ سره په ګروپ په کانال کې پاته شئ. انشاءالله په لږ وخت کې به ډېر څه زده کړئ. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ او که مو څه زده کړله او فایده مو ځینې واخیسته، ویډیو درسره لایک یې کړئ او کمنټ یې کړئ. په یوټیوب کې کمنټ وکړئ، هغه کمنټ وکړئ چې تاسو ته د کور په بر کې کوم مشکل در پیښ شوی وي، هغه کمنټ وکړئ. نو انشاءالله ستاسې مشکل به موږ په لږ وخت کې انشاءالله ستاسې سره شریک کړو چې موږ څنګه لږ څه د مصروفتیا څخه خلاص شو، هغه به ستاسې سره انشاءالله په دستي شریک کړو. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ سره په واتساپ کانال او په ګروپ کې پاته شئ او انشاءالله ستاسې دپاره موږ دا محنت کوو، بلا عوض یې کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو ګورو، تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ. انشاءالله ډېر ښه اسانه پروګرام دی، انشاءالله یې زده بیا کوئ. که څه مشکل و بیا درته ما سره معلومات کولی شئ. زه خپل شخصي نمبر په کانال کې هم درته نشروم، په واتساپ کې هم درته نشروم. سلامونه دوستانو، نن راځو د پی بي فولډر تاسو ته تشریح کوو چې دا کومې وظیفې لري. اول راځو دغه کوم د پروګرام بټن کوم وظیفه اجرا کوي، دا وظیفه اجرا کوي چې پروګرام ته ورځي بیرته د پروګرام راوځي. چیرې چې موږ پروګرام ته ورسو دلته پی 0 یاول صحیح دی، په دغه دوو بټنو شا او مخ ته ځي. راځو پی بي راولو. پی بي چې مې راوستله دغه بټن چې بیا دا فولډر وکې کوي یعنې ثبتوي. دا چې ثبت کوو نو دلته اول 0 فولډر راځي. دا 0 فولډر کومه وظیفه اجرا کوي، دا اول یو وي صحیح دی. دا چې یو کو نو موږ ته ځینې وخت یا پاور اف راوي، ځینې وخت یا موږ غواړو چې د دغه درو پاسو څخه ویني یو وی ډبلیو، دغه درې پاسونه چې دي که موږ غواړو چې د دې درو پاسو څخه 2 پاسه برق راوباسو نو موږ ته بټن اجازه نه راکوي چې د دې څخه 2 پاسه برق راوباسو، دی پر موږ اس پی او راوړي. نو موږ غواړو چې دغه 2 پاسه برق قانوني کو، موږ به پی بي راولو. پی بي چې مو راوستله دغه 0 فولډر باید موږ ور یو هغه ور 0 کو، بیا دغه اول فولډر هم باید چې 0 سي. نو بیا موږ ته اجازه راکوي چې د 2 پاسو څخه برق ترلاسه کړو. دا درېیم فولډر بیا څلورم فولډر دی. څلورم فولډر د شمسي مطابق دی. تاسو باید شمسي ته حساب وکړئ چې څو دانې وي. که مثلا هغه تاسو پوهېږئ 20 دانې وي، 15 وي، 18 وي، 19 وي، هر څو چې وي تاسو هغو ته حساب وکړئ. دا څلورم فولډر هغه وظیفه اجرا کوي چې دلته تاسو آیا سیسټم زده کوئ. یو شی یاد وي مثلا که چیرې اوبو جټکې ولې موږ راځو، که چیرې حساب دلته 80 وي، که اوبو جټکې ولې یعنې اوبه رالې بیرته ولاړې دا جټکې ولې موږ راځو دغه حساب پر 15 در اوسئ دی.
پنځه اویا چې موږ ودرو بیا وکیکو بیا مثلا دا په چالان کې تکرارو بټن به نه بدلوو هلته په اوبو ته ګورو دلته به دا کوو چې پنځه اویا مو کوو دلته یې ثبتوو چې ثبت مو کله هلته اوبو ته ګورو که جټکا ورکه خو ښه دی که جټکا نه که ورکه راځو دا اتیا کوو یو شی بلې ځینې وخت اوبه مړې لږ او هلته حساب هم نه رسي مثلا دېرش یا پنځه دېرش یا څلوېښت نو موږ راځو دلته دا حساب نوي یا سلې موږ یې پنځه عدده راکښته کوو بیا وکیکو هلته اوبو ته ګورو پنځم فولډر باید چې 15000 وي که چیرې 15000 نه وي دا ډبلیو راوړي یعنې دغه 15000 باید 15000 وي دا پنځم فولډر باید چې 15000 وي او شپږم ځینې وخت چې یو وي هلته بټن نه چالانېږي دا باید چې